د کرکټ نړیوالې شورا آصف علي او فرید ملک جریمه کړل. ګرانو کتونکو، تازه، دقیق او پر وخت خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. اټلانټا وایي د کرکټ نړیوالې شورا له اصولو څخه د سرغړونې له امله د پاکستان کرکټ لوبغاړی آصف علي او د افغانستان لوبغاړی فرید احمد ملک جریمه کړل. تیره ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ په لوبه کې افغان لوبغاړي فرید ملک د پاکستان آصف علي د لوبې په مهم وخت کې وسوځولو او د معمول سره سم یې د هغه سوځول یې په ډېرې خوشحالۍ سره ونمانځل، خو آصف علي ټیله کړ او نږدې وه چې پر بیټ پرې ګزار وکړي. دا پیښه په ټولنیزو شبکو کې د افغان او پاکستاني مینوالو سخت غبرګونونه وپارول او هر یوه د خپل ملي لوبغاړي ملاتړ او پلوي کوله. د کرکټ نړیوالې شورا لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې آصف علي د لوبغاړو لپاره د ټاکل شویو اصولو څخه سرغړونه کړې ده چې په یوې نړیوالې لوبې کې د سخت چلند او سپکاوي سره تړلیو مسایلو کې راځي. سرچینې زیاته کړې افغان لوبغاړی فرید ملک هم له بل لوبغاړي سره د نامناسب فزیکي تماس له امله اصول مات کړي او جریمه شوی دی. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي دوی دواړه به د خپلې لوبې د فیسونو 65% جریمه پرې کوي. د هیوادونو کرکټ بورډ ادارې د خپلو اصولو په اساس لوبغاړو ته د لوبو فیسونه ورکوي. د کرکټ د نړیوالې شورا اعلامیه همدغه راز وایي چې له دوی دواړو څخه د ورزشي اخلاقو یو پوینټ هم کم شوی او زیاتوي چې دواړو لوبغاړو خپلې تېروتنې منلې دي. د کرکټ نړیوالې شورا زیاته کړې که له یو لوبغاړي څخه په 24 میاشتو کې د ورزشي اخلاقو 4 پوینټونه کم شي، له لوبې څخه د بندیز له سزا سره مخامخېدی شي. ګرانو کتونکو، دغسې نورو تازه، دقیق او پر وخت خبرونو لپاره چینل سبسکرایب کړئ.